اوس د دې نه بعد الله رب العزت به خبره د هغه چا کوي چې خلک منع کوي د الله د لارې نه او د مسجد حرام نه. نږدې د دوو ډلو باس وشو. نو هغه یو ډله پکې دا د بیا باس کېږي چې کوم کافران دي او نور هم منع کوي د الله د لارې نه، نو د هغوی باس به کېږي چې دوی له نه ده پکار چې دوی خلک منع کړي د الله د لارې نه او خلک منع کړي د مسجد حرام نه. نو چې د مسجد حرام باس شروع شي نو بیا به د حج یو څو احکام به ورسره بیان شي. تاسو ته به دا خبره یاد او سیرت کې به مو اورېدلي چې کله رسول الله وسلم هجرت وکړو او لاړ مدینې ته، نو 6 کاله بعد بیا مؤمنانو اراده وکړه چې لاړ شي او څه وکړي، عمره وکړي. مکه ورته یاده شوې وه، ډېر وخت نه و تلي. رسول الله وسلم یو خوب هم لیدلی چې ملګري چې دی زما هغوی تلي دي حرم ته. مؤمنان چې کله ورسېدو د حدیبیې مقام ته، زه کیسه تفصیلا نه ذکر کوم، هلته مشرکان مخې له رالو وایي تاسو به راځئ، نه تاسو نشئ تللی. او په منځ کې خبرې اترې کېدې او خبرې اترې کېدې، بیا صلح وشوه. هغه صلح کې یو شرط دا و چې دې کال له خو به واپس ځئ، موږ پرېږدو، دا خو زموږ دپاره بې عزتي شوه. خلک به وایي چې د پلار نیکه قاتلان یې پرېښودو مکې ته، دې کال له به لازم واپس کېږي. ها راروان کال له به بیا راروان کال له به راځي، عمره به وکړي، خو ځان سره به اسلحه او څه نه راوړئ. او سبحان الله دا د فتح مکې ابتدا وه، ځکه الله دې ته فتح ویلي دی، انا فتحنا لك فتحا مبینا. نو د دې ځای نه بیا الله رب العزت یوه لار کولا وکړه او نږدې وخت کې بیا مکه فتح شوه. دې دپاره د سیرت درس واورئ نو فایده به درته ډېره میلاو شي. ان الذین کفروا، یقینا کسان چې کفر کړی دی، ویصدون عن سبیل الله، او منکې خلق د لارې د الله نه، والمسجد الحرام، او د مسجد حرام نه. د مکې مشرکان دي خلک منع کول د مسجد حرام، هغه مسجد حرام الذي جعلناه للناس سواء، هغه چې ګرځولی دی موږ هغه خلکو لره برابر، العاکف فیه والباد، اوسیدونکی په هغې کې او مسافر. الله وایي دا داسې کور دی چې دې کې ټول خلک څه دي برابر دي. که څوک مسافر دی د هغه هم حق دی هلته، او که څوک اوسیدونکی دی د هغه په کې هم د عبادت کولو حق دی. مشرکانو په یوازې ځان نه چې دی دغه اچولې ده چې نه جي موږ چې څوک غواړو هغه به راځي او چې موږ څوک نه غواړو هغه به نه راځي. الله وایي دا ظلم یې کړی او دا خلک تباه دي. اصل کې دلته خبره پکې پټه ده، د آیت ته وګورئ لږ. الله وایي هغه کسان چې کفر کوي او خلک منع کوي د الله د لارې نه او خلک منع کوي د مسجد حرام نه، نو څه خو ذکر شوي نه دي، نه خبره پکې پټه ده، نو دا خلک تباه دي. د دې خلکو انجام به بدي. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، او چا چې اراده وکړه په دې کې د کوږوالي په ظلم سره، نذقه من عذاب أليم، وبسکو هغه ته د عذاب دردناک نه. او چا چې اراده وکړه په دې کې په څه کې په مسجد حرام کې، او چا چې اراده وکړه په حرم کې د ظلم کولو. حرم کې ظلم کول شرک، په اوله زمره کې راځي کفر، او بیا د هغې نه بعد چې کوم ظلم یادې هغه پکې دننه راشي. ډاکې کول، خلک یارول، قتل کول، ظلمونه کول، شوکې کول،
دوکې ورکول، دا ټولې خبرې پکې دننه راغلي. ځکه چې دا حرم دی. حرم ورته موږ ولې وایو؟ الله ورله عزت ورکړی دی. حرم معنا الله دې له عزت ورکړی دی، حدود دي. حلال بس حلال کارونه پکې هغه ناروا شي، او یو سړی راځي او په دې ځای کې ظلم کوي او زیاتۍ کوي، نو د دې خلکو دپاره عذاب دی دردناک. امام مجاهد رحمه الله به وایي دا په مشرانو تابعینو کې دی، وایي ګناهونه په حرم مکي کې دوچنده کېږي یا ډېرېږي لکه څنګه چې نیکیانې ډېرېږي. ته چې یو مونځ په حرم کې وکړي لکه یو لاک، څنګه چې هلته د عبادت اجر ډېر دی که نه، د ګناهونو زور هم ډېر دی. او امام احمد ابن حنبل رحمه الله نه چا تپوس وکړو، وایي په مکه کې چې سړی ګناه وکړي، یا عام تپوس دی وشو چې سړی ګناه وکړي، یو ګناه یې وکړه، نو دا د یوې نه زیاته لیکلی کېږي که نه صرف یو لیکلی کېږي؟ هغه وایي صرف یو لیکلی کېږي، الا بمکه، سوای د مکې نه، لتعظیم البلد، ځکه چې هغه ښار ډېر عزت والا دی، ډېر عظمت والا دی. څنګه چې هلته نیکیانو ته سړی خوشحاله که نه، نو دې بل طرف ته هم سوچ پکار دی چې ګناه هم ګوره هلته ډېره غټه خبره ده، او دې ته د ډېرو خلکو سوچ نشته. ځکه د حرم په دې خوا کې به قسمه قسم ګناهونه به کوي، دې ته سوچ نه چې دا زه په کوم ځای کې یم، دا زه په کوم ښار کې یم. دا خو هغه ښار دی چې الله رب العزت ورله عزت ورکړی دی. نو څوک چې هم دغه ځای کې ظلم کوي او زیاتی کوي، نذقه من عذاب علیم، الله وایي ده ته به دردناک عذاب میلاویږي. نو اوس پکې اشاره کوي د ابراهیم علیه السلام قصې ته، چې د دې کور آبادي چې دی او دیوالونه د الله د کور دا راوچت کړي چا وو؟ د ابراهیم علیه السلام. الله رب العزت ابراهیم علیه السلام ته د کور ځای ښوولی و. دلته نښې نښانې وي خو هغه پټې شوي وي، نښې نښانې وي خو هغه پټې شوي وي. رب العزت ابراهیم علیه السلام ته هغه نښې نښانې وښوي او په هغې باندې هغه کور راوچت کړو. او په بعضو آثارو کې داسې راځي ارسل الله سبحانه ریحا، الله رب العزت یو تیزه سیلۍ راولېږله، هغه سیلۍ هغه ځای ټول پاک کړو او ښکاره شو په هغې کې هغه نښې چې هغه د الله د کور وي، هغه نښې پکې ټولې څه شوې؟ هغه راښکاره شوې. نو الله ورته وایي اوس په دې باندې له پاسه ابادي وپرېچوه. په بعضو آثارو کې داسې راځي چې الله رب العزت سورې راولېږو، وریځې راولېږلې، عفوا الله وریځې راولېږلې. نو دا وریځې بلکل په دقه ځای باندې له پاسه ودرېدې په کوم ځای کې چې د الله کور دی. نو الله رب العزت ورته بیا وایي دا ځای دی. نو ابراهیم علیه السلام ته امر وشو سره د هغه د زوی اسماعیل علیه السلام چې تاسو دواړه دا کار وکړئ. دا لوی خدمت د الله د کور د هغوی کړی، پلار او زوی دواړه لګي او د الله د دین په خدمت کې. د الله د دین خدمت کول د شرف او عزت دی، او عزت د دنیا او د آخرت دی. ابراهیم علیه السلام سره د زوی هغه لګیا د الله د کور خدمت کوي. نو کله چې دوی دا کور جوړ کړو، الله رب العزت بیا ابراهیم علیه السلام ته ووایي اوس خلکو ته اعلان وکړه چې حج له راشي. هغه ووایي یا رب، یو روایت کې راځي هغه وایي چې یا رب او زما اواز به هغوی ته څه ورسي، ته ماته خلکو ته، نو زه به د دې ځای نه څو خلکو ته اواز وکړم؟ مکه شړه پراته ده. وی الله ورته وایي چې اذنوا علی البلاغ، ابراهیم ته اعلان وکړه رسولې به ما دي. نو هغه په هغه کاڼي باندې ودرېد، په کوم کاڼي باندې چې به هغه د دیوالې و،
پاکه کاڼي باندې ودرېدو او اعلان یې وکړو الله طرف نه. بعضې روایتونو کې راځي چې مکه کې چې کوم مشهور غر دی ابو قبیس په هغې باندې له پاسه ودرېدلی او بعض وایي چې د صفا دا غر نه دی صفا مروه دا دو مشهور غرونه چې دي دې کې د صفا په غر باندې ولاړو او اواز یې وکړو ایها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. ای خلکو الله په تاسو باندې حج لازم کړی دی نو حج کوئ. وی الله رب العزت چې دا غرونه ورته کته کړي وي چې د اواز هر ځای ته ورسي او داسې الله هغه اواز ورسو داسې چې دا خلک جوق در جوق او ډلې روانې داسې سړی ورته حیران شي چې دا مخلوق د الله هلته وي. نو دا هغه اعلان دی چې ابراهیم علیه السلام کړی و په امر د چا؟ په امر د الله. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ او کله چې ځای ورکو موږ ابراهیم علیه السلام ته په ځای د بیت الله کې الله ورته ځای وښو نښې ورته وښویي چې دلته به ته کور جوړې او راجح دا ده والله اعلم چې کعبه د مخکې نه وه ابراهیم علیه السلام وله دیوالونه راوچت کړي دي بنیادونه یې راوچت کړي دي او دلیل په هغې دا دی چې ابراهیم علیه السلام کله د خپله بیبي پرېښود ساره سره د هاجره سره د اسماعیل علیه السلام نو هغه دا وویل چې ما خپل بچي پرېښودي دي بواد غیر ذي زرع عند بیتک المحرم یا الله ستا د کور خوا کې مې پرېښودي نو کور خو لا جوړ شوی نه دی دلته نښې وي او بل دا چې په ډېرو تاریخونو کې راځي چې د پخواني پیغمبران چې کوم وو د ابراهیم علیه السلام نه مخکې هغوی راغلي دي باقاعده طوافونه یې کړي دي د الله عبادت یې دلته کړی او جبریل علیه السلام چې کله راغی او بیبي هاجرې له تسلي ورکوله نو هغې ته یې ووایي مه هېرېږه دلته د الله کور دی جوړی به یې دا ماشوم نو معنی دا دلیل دی چې کور د مخکې نه وو او دومره دی چې هغه نښې نښانې وي کمزوري ورکې شوې وي الله رب العزت را تازه کړي ابراهیم علیه السلام ته هغه به بیا آبادي جوړه الله ورته دا هم ووایي الله تشرک بی شیئا چې شریک مه جوړوه ما سره څه شی وطهر بیتي او پاک ساته کور زما للطائفین د پاره د طواف کوونکو والقائمین او د ودریدونکو والرکع السجود او رکوع کوونکو او سجده کوونکو زما کور پاک ساته زما کور پاک ساته د شرک نه دا پکې هم راغلی او زما کور پاک ساته یعنی حسي پاکوالی صفایي کول دا امر چا ته دی ابراهیم علیه السلام ته دی د هغه زوی ته دی اسماعیل علیه السلام کور زما پاک که د چا دپاره د طواف کوونکو دپاره د ودریدونکو دپاره د سجده کوونکو دپاره رکوع کوونکو دپاره که چېرته حرم ته لاړې که نه نظر وچورلوه نو خلک به درته هم دقه څلورو کې ښکاري یا به طواف کوي یا به ولاړي عبادت به کوي یا به سجده یا به رکوع خو د الله عبادت یې هلته سبحان الله داسې روحانیت دی هلته چې بل څه کېږي نه هلته دې خبرې ته ما سوچ کړی دی سوچ وپېرې هلته بل څه کار نه کېږي الا دا چې دا کوم خلک هلته اوسېږي او هغه د حرم نه لږ لرې دي خپلې مزدوریانې ورسه کوي جدا خبره خو که حرم ته لاړې عبادت لکه نه نو نور څه پکې نه کېږي خو د یو منځه نه به راوځي او بل له به ورځي د هغې نه به راوځي او بل له به ورځي هغه ځای جوړ د الله د بندګۍ دپاره دی داسې کور ابراهیم علیه السلام جوړ کړی و وأذن فی الناس بالحج او اعلان وکړه په خلکو کې د حج
يأتوك رجالا نرازبتا تبيادا وعلى كل ضامر او سوار بهر اخوار باندي. ضامر یو مطلب دا دی خوار سورلی، او بعضو علماء ویلی دی وی تیز رفتار سورلی. هر یو چې کې خو مقصد د خبرې دا دی چې یا به پیاده را رواني یا به په سورلی سور خو خلک به را رواني. يأتين من كل فج عميق چې راځي به دوی د هرې لارې لرېنا. دا خلک ولې راځي؟ ليشهدوا منافع لهم، د دې لپاره چې حاضر شي فایدو خپلو ته. په حج کې ډېرې فایدې دي، د دنیا فایدې پکې هم دي، د آخرت هم دي. د آخرت فایدې خو معلومې دي، ګناهونه به ورته معاف شي، ثواب ورته میلاویږي، الله به ترې راضي کېږي، د جهنم نه به آزاد شي، دعاګانې یې قبلې. د دنیا پکې هم فایدې دي، تجارت به وکړي، یو بل به ویني، یو بل سره به تعارف جوړ شي، علم کې به اضافه وشي، خلک به وپېژني. دا ټولې فایدې پکې دي که نه؟ بل کار به دا وکړي وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، او یاد کی دوی نوم د الله په ورځو معلومو کې. عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، په هغه څه چې الله ورکړي دي دوی ته، مِن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، د څاروونه. د الله نوم به یاد کړي په هغه څاروو باندې چې الله دوی له ورکړي. نوم یادول څه مطلب دی؟ قربان به کړي د الله دپاره. نو چې څاروی حلالې د الله نوم خو لازم دي. دا ورځې معلومې دا کمې ورځې دي؟ نو دا 10 ورځې د ذیالحجې دي. کې راجح تفسیر هم دا دی 10 ورځې د ذیالحجې. بعضو سره دا ویلي دي وي دغه 3 ورځې سره بیا د نور اضافي ایام التشریق 11مه 12مه 14مه دغه چې به یې کې قرباني کېږي. نو دا ټولې ورځې د الله د یادولو دي. خیال هم دی که نه؟ هغه 10 ورځو کې خو هغه تکبیر ویلی کېږي، هغه ذکر پکې کېږي، او بیا دا 3 ورځې ورسره اضافه کړه د دې قربانۍ دپاره. نو په دې کې هم خلک قرباني کوي، او چې قرباني کوي نو نوم پې د چا دي؟ نوم پې د الله دي. دا دومره اوچتې ورځې دي چې په دې کې د عرفات ورځ ده. تاسو پېژنئ د عرفات ورځ څنګه ورځ ده؟ په دې کې یوم النحر د قربانۍ ورځ ده، د اختر ورځ، او هغه 10مه د ذیالحجې ده. او په هغې باره کې یو روایت راغلی دی چې په ورځو کې غوره ورځ هغه دا ده. نو دلته مطلب دا معلومې ورځې د کومې ورځې دي؟ دا 10 د ذیالحجې دي. ورسره دغه 3 ورځې که په دغې کې هم الله یادي، 11مه 12مه او 14مه. فَكُلُوا مِنْهَا نُخْرَيْ دَاغِينَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، او خوراک ورکوي مصیبت وهلی محتاج ته. پخپله تیم وخورئ، غم وهلی لم ورکوي، مصیبت وهلی محتاج لم ورکوي. رسول صلی الله علیه وسلم د قربانۍ د غوښو مبارک کې ویلي دي، په صحیح مسلم کې، په صحیح بخاري کې حدیث دی، کلوا وتزودوا وادخروا. خو ځان له تیم وخورئ، ذخیره هم کوئ، خلکو له هم ورکوئ. اوله کې داسې وه چې رسول صلی الله علیه وسلم امر کړی و چې د 3 ورځو نه به زیات څوک دا غوښې د قرباني د غوښې نه ایساروي. بیا هغه مسله منسوخ شو. نو طریقه دا ده چې انسان قرباني وکړي، څه ترې ځان له وخوري، څه تحفه کړي، څه غریبانو له ورکړي. دا بهترینه طریقه ده. دغه شان د حج دا قرباني چې کومه ده د دې نه ته به خپله هم خوراک کولی شي. دا هم د الله رحم دی. الله وی غریب له هم ورکه،
پخپله یې مه خوره. خو غریب یې پکې یاد کړی دی، دا یې درته نه دي ویلي چې فریزر یې ترې ډکې کړه. بعض ځان سره که تاسو کوم ملګرو چې حج کړی کېدای شي دې ځای ځان سره هغه ګټې ګټې کولرې وړي او هغه به بیا د غوښو نه ډکې څه به وي به یې ټول ځان سره راوړي. منګه خبره ته وکړي څوک یو قوم داسې نه ذکر کوي چې هغه یې کوي او که هغه نه کوي. موږ خبره د شریعت ذکر کوو چې طریقه دا ده چې ته به چې څه غریبانانو له ورکړي، څه به ملګرو له ورکړي، څه به پخپله. بل تا چېرته کس دوه لیدلي دي نو اوس یوه کیسه دې په ټولو ټاپه ولګوله دا دې هم زیاتې وکړو. زه به کې نور بس نه کوم نور دغه به نه کړي لکه چې ریکارډینګ کېږي یو قوم داسې یادول ما ته مناسب نه ښکاري. نه کله داسې چې افراد سړی ویني او فرد به ویني هغوی یو کار وکړي دلته به سړی دا نه وایي چې دوی نه کوي او پلانې قوم یې نه کوي او هغوی نه کوي. نو طریقه دا ده چې ته به پخپله ترې وخورې او بل به هم وخورې. دا غوره طریقه ده. او حدیث کې داسې راځي اوږد حدیث دی صحیح مسلم کې دی جابر رضی الله عنه چې کله د حجة الوداع دا قصه بیانوي رسول وسلم چې کوم حج کړی وی رسول صلی الله علیه وسلم سل اوښان په دغه حج کې قرباني کړي. دا د رسول وسلم قرباني و. څو اوښان؟ سل. موږ چېرته یو داسې ګډوری حلالو یو خوله پې داسې راماتوي چې ته به حیران یې درته چې سړی وایي راونه ولیږي چې ته هارټ اټیک ورته ونیسي د زړه دا دړکې بد نه شي. دا خو د الله دپاره سړی ورکوي، د الله دپاره چې څه ورکوي هغه ضایع کېږي نه. هغه حدیث مې ذهن ته راغی ډېر خوږ حدیث دی چې یو پیر رسول وسلم په کور کې یو ګډ حلال کړی شو. نو بیا رسول وسلم لاړ کور نه ووتو چې راغی نو عایشې نه یې تپوس وکړو رضی الله عنها وی څنګه دغه ګډ څه قیسه ده؟ وی یا رسول الله نور ټول موږ تقسیم کړی دی غریبانانو کې مو ورکړی یو پتون پاتې دی. رسول وسلم ورته ویل ټول پاتې دی خو یو پتون نشته. تعبیر ته وګوره ټول پاتې دی یو پتون نشته. الله دې چې دې څه ورکړو دا خو پاتې شو دغه ستا ګټه وه دغه دې یقیني ګټه وکړه. نو سل اوښان رسول وسلم شپږ دېرش اوښان په خپلو لاسونو حلال کړي دي. او بیا یې نور علي رضی الله عنه ته آواز وکړو وی علي راشه ته نو دا باقي هغه وکړو ګران کار دی سل اوښان. نو بیا رسول وسلم امر وکړو د دغې نه غوښه واخیستی شو فجعلت فی قدر وطبخت د هغې دپاره غټ غټ لوښي پراته وو دیګونو هغې ته واچولی شو. نو رسول وسلم په خپله هم د هغه غوښو نه وخوړه او هغه شوروا یې ګوټ کړه. د دلیل دی په دې باندې چې د حج چې دا کومه قرباني ده د حج قرباني یعنې حج تمتع والا یا حج قران والا دی چې کومه قرباني کوي د دې نه دی په خپله کولی شي. ورسره دا یاده کوي یوه هغه څاروی حلالول دي چې هغه به طور جرمانۍ چې دم ورته ویلی کېږي یا فدیه دا مونږ به طور د شکریه حلالو. د حجي چې حلالوي حج تمتع کې حج قران کې به طور د شکریه شکر د الله ادا کوي چې حج او عمره ما یو ځای وکړو. دا بلې چې حلالوي به طور جرمانه نو د جرماني نه به خورې نه ورسېدې یو سړي باندې دم واوړې ګډ به حلالوي د مکې په غریبانانو به تقسیموي په خپله چې نشو کولی دقې شان فدیه ده. نو دا بیا ښه جرمانه ده چې جرم دې هم کړی دی
او بیا دې تکیم جوړې کړي دي او ډډه دې ورته لګولې ده څه کوې دا زموږ هغه جرمانه وه په خپله ورته ډډه لګولې ده او بډې ورته وایي دي نو سبحان الله څومره ښایسته دین دی د صحیح عقل او صحیح فطرت سره برابر دی مناسب دا دی چې دې ته ونه خوري ځکه چې دا خو جرمانه ده نه الله وایي په خپله تیم وخورئ او غریب محتاج لتی هم ورکوي د حج یو څو احکام نور بیاني ثم ليقضوا تفثهم بیا دې لرې کړي دوی خیرې خپل وليوفوا نذورهم او پوره دې کړي منښتې خپلې وليطوفوا بالبيت العتيق او طواف دیو کی د کور ازادنا د اختر په ورځ چې ته قرباني وکړي نو بیا به څه کوې بیا به ویښته لرې کوې دې ځای کې د خیرې نه مراد څه دی ویښته لرې کول دي نو چې ویښته دې لرې کړو اوس ته د احرام نه آزاد شو نو بیا خلک چې ویښته لرې کړي په هغې پسې بیا که نوکونه غټ شوي هغه ورسره هم واړه که لامبې که هر څه کې هغه تا ته اوس هغه څه چې په تا بنو هغه روا شو ولیوفو نذورهم او منښتې دې پوره کړي دا دلته سړي ته سوچ راځي چې منښته څه شي پوره کړي او ځکه زه بیا درته وایم چې صرف په لفظي ترجمه کار نه کېږي یعنې زه به دلته لفظي ترجمه وکړم مخکې به ځو ستا زړه کې بیا مې یو سوال پاتې شي چې زه خو دې بیا هم په دې آیت پوه نه کړم چې دا منښتې د څه شي دي چې حاجیان یې پوره کوي نو دې کې دوه تفسیره دي یو منښتې دې پوره کړي دوی که چا څه منښته کړي هره منښته چې دې کړي کیدای شي د حجي او منښته کړي که نو که چا منښته کړي خپلې منښتې دې پوره کړي صحیح دی یو سړي منښته کړې زه به د الله دپاره دومره مونځ کوم زه به دا کوم زه به دا کوم ولیکي دویم دې کې تفسیر دا ډېر خوندور دی او دوی دې پوره کړي حج خپل ځکه چې دی چې د کور نه راوتی دی په څه اراده راوتی چې زه به د الله دپاره د حج کوم دا مې یو قسمه منښته ده نو بیا دې پوره کړي مخکې حج خپل او بیا دې طواف وکړي د هغه کور نه چې هغه آزاد دی یا زوړ دی العتیق دا کم طواف دی طواف زیارت طواف حفاظت چې ورته ووایي چې د حج رکن دی حجیان چې کله د اختر په ورځ لوی شیطان وولي او بیا قرباني وکړي بیا ویښته لرې کړي نو بیا ځي څه کوي بیا طواف کوي دې ته طواف زیارت هم وایي دې ته طواف الافاضه هم وایي بیا دې طواف وکړي البیت العتیق عتیق په عربۍ کې زوړ ته وایي یو معنی دا ده او عتیق ازاد ته وایي نو که موږ ازاد وایو نو د الله دا کور ازاد دی په دې څوک مسلط نشتی په زورورو کې او په ظالمانو کې ازاد دی د الله د بندګۍ دپاره چې بندګي د الله پکې کوئ که دویم زوړ دی دا معنی هم صحیح ده ځکه چې ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکه اولنی کور چې الله په ځمکه کې ایښودی د دې لپاره چې خلک بندګي وکړي د الله هغه دا کور دی نو په دې معنی سره دا کور څه شو زوړ کور دی الله دې پکې زموږ نصیب وکړي ذلک دغه خبرې یا دا یاد لرئ دغه خبرې یاد لرئ دا کمې چې وشو ومن يعظم حرمات الله او چا چې قدر وکړو د حرمتونو د الله فهو خیر له عند ربي نو دا غوره ده د لره په نزد د رب ده حرمات حرمتونه د الله معنا د الله رب العزت د احکاماتو قدر کول
الله چې کومې پولې ایښودې دي د هغې قدر کول. لکه دلته حج کې ووایي چې داسې وکړه داسې مه کوه څاروی حلال که په خپله ترې وخوره هغه بل له ورکړه. دا حرمات دي که دا د الله پولې دي دا احکامات دي. نو چا چې د دې قدر وکړو صرف مسله د حج نه ده هر وخت کې چې چا چې د دې قدر وکړو نو دا د ده دپاره ډېره غوره ده په نزد د رب ده. او څنګه به غوره نه او په دې کې د ده کامیابي د دنیا او د آخرت ده. وأحلت لكم الأنعام او حلال کړی شوي دي تاسو لره څاروي. انعام دا چې کوم ذکر شو که نه او په کومو چې قرباني کېږي نو هغه څه ته وایي؟ قرباني چې کېږي نه ده قرباني نه ده که چرګان بانګیان ګډې بیزې بهیمة الانعام کې ګډې بیزې راځي اوښ غوا او دې کې میخه راغله دا ټول الله وایي ستاسو لپاره حلال دي. الا ما یتلا علیکم مګر هغه چې لوستلی کېږي په تاسو. لوستلی کېږي کوم ځای کې؟ په دې قرآن کې. مطلب دا چې اصل دا دی چې حلال دي مګر هغه حرام دي چې الله ویلي دي قرآن کې چې دا په تاسو حرام دي. اصل کې الله رب العزت رد کوي په منځ کې په مشرکانو باندې چې دوی د ځان نه بعض څاروي حلال کړي دي او بعضې حرام کړي تاسو به دا پېښې نه کوئ. څاروي ستاسو لپاره حلال دي الا هغه چې د قرآن کې لوستلی کېږي پیغمبر بیان کړي دي چې دا حرام دي بس دلته حرام دي. فاجتنبوا الرجس من الاوثان نو ځان وساتئ د پلیتۍ نه چې بندګي د بوتانو ده یا بندګي د غیر الله ده. علم دی ما په مشرکانو رد کړي نو ځکه د مشرکانو هغه ګندګي یاده کړه. اوثان هغه بوت هغه څه چې مشرکانو به بندګي کوله د الله نه علاوه. تاسو الله وایي د دې پلیتۍ نه به ځان ساتئ. ګورئ ځکه چې هغوی به د باباګانو په نوم او د بوتانو په نوم بعض څاروي حلال کړي او بعض به حرام کړي. تاسو به د دې پلیتۍ نه ځان لرې ساتئ. واجتنبوا قول الزور او ځان وساتئ د وینا د دروغو نه. سبحان الله دروغ او شرک یو ځای ذکر کړو. ولې؟ چې مشرکي هغه به دروغ وایي دروغجن دا یاد کړئ چې مشرکي هغه به دروغجن. ځکه چې مشرک وایي د الله سره برخدار شتي نور دروغ ولې نه ځو دا دروغ پوره نه. نو الله وایي ځان وساته د پلیتۍ د شرک نه او ځان وساتئ د دروغ ویلو نه. حنفاء لله شی اخلاص کوونکي الله لره غیر مشرکین به مکیږئ شرک کوونکي د الله سره. اوس د شرک انجام بیاني. ومن یشرک بالله او چا چې شرک وکړو د الله سره فکأنما خر من السماء نو گویا کې دی راولېدو د اسمان نه. فتخطفه الطير نو وتختی د لره مارغان او تهوي به الريح یا گزار کی د لره سیلی فی مکان سحیق بځای لرې کې. نو په دې کې پاتې څه شو چې د اسمان نه راولېږي په دې کې پاتې څه شو او بیا د اسمان نه راولېدو وتښتو ځان سره مرغانو نه چې مرغۍ ځان سره وتښتو نو هغې ورسره څه حال وکړو یا تیزې سیلۍ د ځان سره ویوړو یو لارې ځي ته یې ولاړ د ده به څه حال کله که تاسو خیال کړی داسې اکسیډن وشي
الله دې موږ ټول ته ساتي. نو هغه کس به د دې ګاډي نه په سیلۍ کې هوا کې داسې لاړ شي، ډېر لرې نه ځي، او یو څو میټره کې دغسې کې ولېږي، خو سهل ورسره وشي، چکني چکني شي، دماغ یې راوتي. سکوټر اکسیډنټ چې وشي یو تې والوځي، هغه به ولېږي، سهل ورسره شوی. نو چې د اسمان نه راولېږي دې کې څه پاتې شو؟ او چې سیلۍ یې د ځان سره ویسي او ویسي او یو ځای ته یې غوځار کړي، داسې کې څه پاتې شو؟ دا د مشرک حال دی، داسې دی تباه و برباد. او آخرت کې سورة المائده کې الله وایي انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. چا چې شرک وکړو الله په ده باندې جنت حرام کړی دی، و مأواه النار، او د ده ځای جهنم دی. نو دنیا یې ملاړه، آخرت هم ملاړه. شرک دومره لویه ګناه ده، الله دې چې موږ ساتي. ذلک دا یاد کوي، دا خبرې چې کومې وشوې دا داسې دي او دا یادې کوي. ومن يعظم شعائر الله، او چا چې قدر وکړو د نښو د الله، فإنها من تقوى القلوب، نو یقینا دا د تقوا د زړونو نه دي. الله اکبر. شعائر جمع د شعیره ده او مطلب یې نښه ده. شعائر الله نښې د الله، نښې د دین د الله. نو نږدې د قرباني باسو شو که نه؟ نو دا کومه قرباني چې ته د الله دپاره کوې، دا څاروی د دې څاروي به هم قدر کوې، ځکه چې دا د الله د دین نښه ده. او نږدې د الله د کور باسو شو که نه؟ نو دا کعبه هم د الله د دین نښه ده، دې به قدر کوي. بیا دې کې ټول رالو شعائر الله یې ویلي دي. هر هغه شی چې د دین سره تعلق دی موږ یې قدر کوو، ځکه چې موږ د خپل رب قدر کوو. الله وایي څوک چې دا کوي نو په زړه کې تقوا پرته ده. لکه قرآن، قرآن عزت کول د الله د دین نښه ده. د علم کتابونه د یې قدر کول د الله د دین د نښو قدر ده. د جومات قدر، د عالم قدر، د کعبې قدر، او داسې پسې بیا زیات. ولې موږ قدر کوو؟ ځکه چې د الله د دین نښې دي. رمضان میاشت را روانه ده، موږ یې قدر کوو که نه کوو؟ کوو، الحمدلله. ولې کوو؟ د الله د دین نښه ده. نو څوک چې دا کار کوي فإنها من تقوى القلوب لکم فیها منافع، تاسو لره په دې کې فایدې دي، الى اجل مسمى، تر نیټې مقررې پورې، ثم محلها الى البيت العتیق، بیا ځای د حلالې د هغې د بیت الله زوړ سره دی. دا څه شی دی الله؟ څاروي. وایي ستاسو دپاره پکې فایدې دي تر یو وخته پورې. څنګه پکې فایدې دي؟ ته حج له روان یو، ځان سره د څاروی روان کړی دی د قربانۍ، الله یو فایده ترې اخیستی شي، سورلیپي کولی شي، پیتیس کولی شي، خو دا الی اجل مسمى تر یو نیټې پورې. لکه چې بیا خو ته حلالې او بیا ځای د حلالولو د ده کوم یو دی؟ د الله رب العزت کور دی. حرم په حدودو کې به قرباني کوي.